د مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامتیاوې او رحمتونه دې پر تاسو وي. د خیر، برکت او مهرباني میاشت مو نیکمرغه. هیله مې دا ده چې د روژې مبارکې ورځې شپې په تاسو باندې په خیر تېرېږي. د خوږې کیسې خپرونه ده او تاسو پوهېږئ چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته خوږې کیسې لرو. د ترڅنګ له دغو کیسو څخه ښایسته او ښکلي پیغامونه رااخلو او تر تاسو یې رسوو. تاسو ته او د ترڅنګ خپلو ګډونوالو ته ښه راغلاست. هرکلی او ستړي مه شوم. په خیر راغلې خپرونې ته. ډېره مننه. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. خدای مو هر کله راوله. زه غواړم نن په پیل کې د پر ځای چې زه پر خبرو پیل وکم له تاسو نه یو څه شی اورم. تاسو کې څوک راته جواب راکوئ؟ آفرین، ماشاءالله ټول ځواب راکوئ. ستاسو نوم څه دی؟ محمد وقاص. محمد وقاص، ماشاءالله. څوم ټولګي کې وقاص؟ پنځم. آفرین. وقاص غواړي راتلونکي کې څه جوړ شي؟ آینده کې یو انجینر. آفرین، الله تعالی در څخه یو تکړه انجینر جوړ کړي. وقاص جان، ته خپرونې ته څه ډالۍ راوړې ده؟ یو کیسه مې راوړې. آفرین، مهرباني وکړه. د ما کیسه د علم او پوهې په باره کې ده. د پیغمبران ټول د علم د معلمانو په توګه رالیږل شوي دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي زه خپله د معلم په توګه رالیږل شوی یم. تر هر څه ضرور علم او پوهه دی. دوه ورونه وه یو کور کې، دواړه ووته د الله تعالی د رضا لپاره چې عبادتونه وکړي. یو علم پسې ووتو، علم او پوهې پسې ووتو، بل د الله تعالی عبادتو پسې ووتو. یو 10 کاله عبادت وکړو او بل 10 کاله پوهه وکړه. دواړه سره ناست وو. یو ورور بل ته وایي چې تا ډېر الله خوشحاله کړی که ما. بل ورور ورته وایي ما 10 کاله عبادت کړی دی، تا هېڅ الله خوشحاله کړی نه دی، ما دومره خوشحاله کړی. تر ټولو جالبه خو همدا خبره ده چې ما سجده کې خپله موږک مې د تندي لاندې شو او مړ شو که نه. بیا مې د هغه د الله تعالی رضا لپاره د څادر یو څنډې پورې وتړلو او هغه سره مې 20 کاله عبادت وکړ. دا بل ورور ورته وایي ځای ستا یو عبادت هم نه دی قبول شوی 20 کاله، ځکه د الله تعالی یو حیوان، د الله تعالی مخلوق دی مړ کړی دی. د الله تعالی یو مخلوق دی مړ کړی دی او هغه ته هماغه سره عبادت کړو. هغه یو حشرات او یو مردخور شی دی. آفرین وقاص جان، ډېره مننه. موږ تاسو ته د علم او پوهې په تړاو یوه ښکلې او ښایسته کیسه درلودله او ماشاءالله ډېره ښایسته دې وویلې. خیر اوسې. موږ او تاسو لپاره یو بهترین او ښه او ښکلی پیغام لري د علم او پوهې په تړاو. موږ او تاسو ته پکار څه شی ده؟ زه تاسو ته غواړم یو داسې حالت ولرو که چېرته همدا اوس موږ او تاسو تکه توره تیارې دلته څه شی؟ آفرین، تکه توره تیارې او موږ او تاسو هیڅ هم نه وینو، نو موږ او تاسو به له دغه ځای څخه ځان وباسلی سو؟ د علم. آفرین، موږ یې نشو باسلی ځکه تیاره ده، توره تیاره ده، هیڅ شی هم نه وینو. خو کله چې موږ او تاسو یو برق ولګوو، یو روښنایي ولګوو، بیا د هغې په مرسته باندې موږ او تاسو له دغه ځای څخه وتلی سو او خپل هدف ته ځان رسولی سو. علم د انسان په ژوند کې همدغه ډول یو مثال لري چې موږ او تاسو که چېرته علم ونه لرو، پوهه ونه لرو، نو موږ او تاسو څه ډول یو؟ په توره تیاره کې یو. موږ او تاسو د ژوند تګلاره به ناسمه وي، د ژوند ډیری مسیرونه او اهداف به نشو تعقیبولی، هغه به په سمه معنا سره نسو ترسره کولی. د ړندو په څیر به موږ تاسو برخورد کوو له دغسې خپل ژوند سره. خو که چیرته برعکس موږ او تاسو علم ولرو، پوهه ولرو او د علم او پوهې په طریقې سره موږ او تاسو کولی سو لکه د روښنایي په څیر خپل ژوند کې مخته تګ وکړو او خپل اهداف او هغه څه چې غواړو هغه لاسته راوړو. دا موږ تاسو د څه شي په طریقې سره کولی سو؟ د علم او پوهې په طریقه. آفرین، موږ تاسو د علم او پوهې په ذریعې سره دغه څه ترلاسه کولی شو. د علم او پوهې په اړه د اسلام یعنې دې ته ډېر ارزښت او جایګاه ورکړې ده. دې ترڅنګ زموږ او ستاسو د لارښود کتاب قرآن کریم ډېره زیاته جایګاه ورکړې ده. یعنې په هر څه کې علم تر ټولو لوړ مقام لري.
که موږ او تاسو وګورو د قرآن کریم نزول چې کله کېده، کله چې قرآن کریم نازل کېده، لومړنی آیت چې نازل کېږي کوم آیت دی؟ اقرأ باسم ربک الذي خلق. دلته د علم جایګاه په اسلام او په قرآن کې موږ او تاسو ته واضح کېږي چې د قرآن کریم دغه ټول قرآن کریم چې موږ او تاسو لرو، موږ او تاسو د مخې ته ایښی دی، د دغه اولنی آیت چې نازل سو هغه کوم آیت تو؟ ما درته ویلې اقرأ باسم ربک الذي خلق. اقرأ ولوله، یعنی زده یې که، تعلیم وکړه، د قلم په اړه، د علم په اړه، د لوستلو په اړه او د زده کولو په اړه موږ او تاسو ته لومړی د دې یادونه کیږي. له دې څخه موږ او تاسو ته د اسلام ارزښت او جایګاه معلومیږي چې په اسلام کې علم دومره مهم دی چې د اسلام دغه مقدس کتاب پیل په همدغه آیات کیږي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. د علم د ترلاسه کولو لپاره، د پوهې د ترلاسه کولو لپاره موږ او تاسو باید ستونزې، مشکلات او هر ډول حالات وزغمو، مبارزه وکړو او علم ترلاسه کړو. که موږ او تاسو تیر تاریخ ته سر ورښکاره کړو، خپلو اکابرینو، مشرانو، علماء کرامو ته سر ورښکاره کړو، دوی چې کله علم راسته راوړه نو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات لیدلي دي. تاسو پوهیږئ دوی به د یوې روښنایي لپاره په ساعتونو مزل کوي چې هلته به لږ روښنایي وه، دوی به هلته کتاب لوسته. دوی به د مطالعې لپاره ځای نه درلوده، د درس لوستلو لپاره به ځای نه درلوده، امکانات نه درلوده، کتابونه نه وو لکه اوس چې په کوم امکاناتو دي. خو هغوی کار کوو، زحمت یې ویسته، شپې سبا کولې، علم او تعلیم یې ترلاسه کوو، کتابونه یې لیکل، چې تر دې دمه موږ او تاسو ته دا لړۍ را رسېدلې ده. دا د هغو علماء کرامو، د هغو علماو، عالمانو، پوهانو د ژوند هڅې او مبارزې دي چې موږ او تاسو پورې را رسېږي. که موږ او تاسو په خپل ژوند کې فکر وکړو، ډېر امکانات لرو، برق شته، تلویزیون شته، انټرنیټ شته، کمپیوټر شته، موبایل شته، ډېر امکانات لرو، خو له دې څخه له بده مرغه لکه څه ډول چې پکار دغسې استفاده نه کوو. موږ تاسو ته پکار دی چې له دغو امکاناتو څخه مفیده ګټه واخلو. ستاسو ته د علم په تړاو د علماو کیسې هم لرم او په پیغامونو به هم خبرې کوو، خو کله خبرې کوو؟ وقاسه کله خبرې کوو؟ وروسته له دمې. آفرین، ډېره مننه. اوس هم یوه لنډه دمه اخلو قدرمن لیدونکو، بېرته راګرځو. بخیر راغلی قدرمن لیدونکو، موږ د علم او تعلیم او پوهې په اړه باندې خبرې او کیسې لرو. موږ او تاسو د علم د ارزښت، د ګټو او له امکاناتو څخه په استفادې خبرې وکړلې. اوس غواړم تاسو ته یوه ښکلې او ښایسته کیسه ولرم د امام احمد حنبل رحمت الله علیه چې موږ او تاسو یو له امامانو څخه دی، او د هغې تر څنګ یو بل موږ او تاسو امام او فقیه امام شافعي رحمت الله علیه دی. کیسه داسې ده چې امام احمد حنبل رحمت الله علیه به امام شافعي رحمت الله علیه په ډېر ګران و، هغه سره ډېره مینه وه او د هغه به هر وخت صفت کو، ستاینه به یې کوله په خپل کور کې، او هغه به هر وخت یادوه. او د امام احمد حنبل ډېره ښایسته دینداره کورنۍ وه، ډېر ښه مسلمان خلک وو. د هغې یوه لور وه، هغه ډېره هوښیاره زیرکه لور یې وه، لکه تاسو غوندې هوښیاره او زیرکه لور یې وه او ډېره دینداره وه. هغې به مثلا په اونۍ کې بیا ورځ دوه ورځ روژه نیوله، عبادات به کو، قرآن کریم به تلاوت کو، په اسلام کې به مطالعه ډېره کوله، یعنی ډېره یوه تکړه نجلۍ وه. خو هغه ډېره دې ته لیواله وه چې دا امام شافعي رحمت الله علیه وګوري، ځکه پلار یې ورته ډېر صفتونه کړي وو که نه، چې کله موږ او تاسو ته زموږ په کورنۍ کې څوک د یو چا ډېر صفت وکړي بیا وایو چې کشکې ما هم لیدلی وای، همداسې وایو که نه.
نو د دې امام احمد حنبل لور هم چې کله پلار د امام شافعي رحمت الله علیه ډېرې کیسې او توصیف کوي د لیدو ته ډېر لیوالی لنډه دا داسې ورځ راځي چې امام شافعي رحمت الله علیه د امام احمد حنبل رحمت الله علیه میلمه کېږي چې کله میلمه کېږي نو د ده لور ډېره خوشحاله کېږي نو دوی ناستې ګډ ټول سره ناستې کله چې مثلا ډوډۍ وخوري هغه څه خلاص شي نو دا په دروازه کې هلته پټی او ګوري دې ته چې زه ګورم چې نن شپه امام شافعي رحمت الله علیه څه کوي یعنی دا دغه شپه څه ډول تیروي دی یو عالم دی او د هغې ستاینو صفت ډېر اورېدلی دی غواړي چې د دغه شخص تګلاره تعقیب کړي د امام شافعي رحمت الله علیه تګلاره تعقیب کړي دا نو هلته داسې یو ځای کې پټه ده چې هغوی ته ښکاره نه شي خو دا هغوی وګوري امام احمد حنبل رحمت الله علیه مونځ کوي او امام شافعي رحمت الله علیه پروت دي خو لنډه دا شپه تېرېږي ټوله شپه چې تېرېږي لورې پلار ته وایي چې تا خو ماته د امام شافعي ډېر صفت کړی و هغه ټوله شپه کې بیخي جګ نه شو د تهجد مونځ مې ونه که ګورئ پخوا په موږ او تاسو مسلمانانو کې د تهجد لمونځ ډېر عام و تر ډېرو پورې به بزرګانو علما کرامو نیکو ښو خلکو د تهجد لمونځ نه قضا کوو هغوی به د شپې په درېیمه حصه کې حتما جګېدل او د تهجد لمونځ به یې کوو او د هغه اجرونه او ثوابونه ترلاسه کول دی به چې هغه خو جګ نه سو بیرته پلار چې کله راګرځي نو امام شافعي رحمت الله علیه ته وایي چې شپه دې څنګه وه هغه ورته وایي چې نن شپه ډېره خوږه او برکتي شپه وه نن شپه چې زه کوم ځای کې ویده وم په دغه ځای کې ما د مسلمانانو لپاره تقریبا 100 مسایل وڅېړل 100 مسایل مې رابرسېره کړل نو دا یوه ډېره ښایسته او خوږه شپه وه او له دې سره امام شافعي رحمت الله علیه رسخت اخلي او ځي پلار یې چې بیرته راګرځي خپل لور ته وایي چې ودې لیده امام شافعي رحمت الله علیه 100 مسایل د مسلمانانو لپاره په دغه ځای کې څېړلي دي او دا واضح ده چې د علم برکات تحقیق او څېړنه کول په دین کې او د دین لپاره کار کول د دې اجرونه او ثوابونه له عبادت څخه غوره دي له نفلي عبادتونو څخه غوره دي یعنی زموږ او ستاسو لپاره دا بله ډېره واضح کیږي چې زموږ او ستاسو علما کرامو ډېر زحمت او زیار ایستلی دی د دې ترڅنګ چې کله موږ او تاسو په دین کې کار کوو د دین لپاره کار کوو خدمت کوو د اسلام لپاره نو د هغې اجرونه او ثوابونه د نفلي عباداتو څخه ډېر دي او دا په خپله د امام شافعي رحمت الله علیه وینا هم ده امام شافعي رحمت الله علیه وایي د علم اجر او ثواب له نفلي عبادتونو څخه ډېر دی غوره دی او ښه دی دې ترڅنګ یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی له کور څخه راووته جومات ته لاړه کله چې دی جومات ته لاړه ګوري چې په جومات کې صحابه کرام ناست دي ځوانان ناست دي او دوی حلقې جوړې کړي دي چې جوړې کړي دي آفرین اوس موږ او تاسو خپله یو حلقه یو اوس ګوره ګردسې ناست یو او خبرې کوو د خپلو اکابرینو مشرانو اولیاو په اړه دقسې په مسجد کې هغوی یو څو حلقې خلک ناستو یوه ډله د هغوی عبادت کوو هغوی عبادت ترسره کوو او دوهمه ډله چې وه هغوی علم او تعلیم لپاره کار کوو یعنی علم او تعلیم زده کوو درسي حلقه هغوی جوړه کړې وه او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پوهېږئ هغه چې راننوځي د هغوی حال او احوال هم اخلي خو ځي له چا سره کینی هغه خلک چې علم او تعلیم زده کوي د هغوی حلقه کې کینی د وقاص جان په قصه کې هم دغسې یو مورد و دی د علم حاصلولو خلکو سره کینی او همدغه خبره کوي چې زه معلم را لېږل شوی یم دې نړۍ ته د یوې ښوونکي او د استاد په توګه دې نړۍ ته را لېږل شوی یم ګورئ دا خبرې چې موږ او تاسو کوو
دا په دې معنا سره نه دي چې مثلا عبادت او نفلي عبادت ارزښت نه لري. د نفلي عبادتو ارزښت او جایګاه په خپل ځای ده، خو د علم ترلاسه کول او په علم پسې هلې ځلې کول د دې اجرونه او ثوابونه له نفلي عبادتو څخه ډیر دي، چې دا موږ تاسو په د امام شافعي رحمت الله علیه په وینا کې ولیده. موږ تاسو د امام احمد حنبل رحمت الله علیه په کیسه کې موږ تاسو ولوسته. دې ترڅنګ حدیث شریف چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جمعه ته راځي اول ته د اهل علم سره کینی، دا کیسه موږ تاسو ولې ترڅنګ د وقاص جان کیسې نه موږ تاسو ته دا ثابتېږي چې علم ترلاسه کولو اجرونه او ثوابونه ډیر دي نسبتاً چې شته نفلي او نور عبادتونو نور کارونه ته. موږ تاسو له خیره چیکو یو ښایسته کوچنی یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیرته راګرځو او بحث ته به دوام ورکړو. اوس هم دمه. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. تاسو خوږې کیسې خپرونه ګورئ او د خپرونې وروستۍ برخه ده. تاسو پوهیږئ چې په دې برخه کې زموږ ګډونوال هم تاسو ته کیسې لري. نو تاسو کې څوک راته کیسې وایي؟ آفرین. هلکانو تاسو خو خلاص یاستئ که نه، د نجونو نوبت دی. ښه ستا نوم څه دی؟ زرینه. آفرین زرینې. څوم ټولګي کې؟ 5م. آفرین ماشاءالله. تا خپرونې ته څه ډالۍ راوړي؟ د علم لپاره یو لنډه کیسه. آفرین. بس اوس شروع یې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبران د ټول د علم په توګه رالیږل شوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله هم وایي چې زه یو علم په توګه رالیږل شوی او معلمان موږ ته علم را زده کوي او د هر څه څخه ډېر مهمه دی چې موږ یې زده کړو علم. آفرین. ډېر ښایسته مطلب، ډېره مننه. موږ تاسو ته ډېر ښایسته مطلب درلود. هغه دا چې موږ تاسو باید علم ډېر مهم دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د یو عالم او د معلم په توګه رالیږل شوی یم د دنیا ته، نو تاسو علم او پوهه ترلاسه کړئ. زه غواړم تاسو ته په دې برخه کې یوه مهمه موضوع چې له ما څخه په پیل کې پاتې وه، نو اوس غواړم تاسو ته پرې خبرې وکړم. هغه دا دی چې موږ او تاسو باید څه ډول علوم زده کړو، کوم علم زموږ او تاسو لپاره مهم دی چې باید زده یې کړو. دا په افغانستان کې یوه مهمه او اساسي او بنسټیزه موضوع دی چې دا باید موږ او تاسو په یاد کې ولرو. ګورئ موږ او تاسو شرعي علوم چې دي، کوم علوم چې مثلا شرعي علوم دي هغه څه دي؟ قرآن کریم ده، حدیث ده، فقه، اصول فقه ده، عقاید دي. دا زموږ او تاسو شرعي علوم دي او د دې زده کړه زموږ او تاسو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. خو د دې ترڅنګ بیا چې له دغه مورد څخه دېخوا راګرځو هغه نور ټول علوم چې دي هغه غیر شرعي علوم دي. خو چې دا چې هغه غیر شرعي علوم دي دا په دې معنا نه دي چې هغه مهم نه دي. حتی ځینې علما په دې نظر دي، ځینې فقها په دې نظر دي چې هغه علم فرض ده چې هغه علم ته مسلمانان او هغه ټولنه ضرورت او اړتیا ولري. ځینې علما په دې نظر دي چې حتی د طب علم فرض ده، ځکه چې انسانان طبابت او ډاکټرۍ ته ډیر ضرورت او اړتیا لري. او که چیرته دا خو د علماو نظریات دي، خو که چیرته دې ته راسو چې زموږ او ستاسو لپاره هغه علم ډیر مهم او ډیر اړین دی چې موږ او تاسو ورته اړتیا او ضرورت لرو. دغه برخه موږ تاسو باید څه رقم تنظیم کو، څه رقم کنټرول کو چې هم د ټولنې اړتیا پوره کو او هم په اسلامي اصولو او په چوکاټ کې برابره تګلاره د ځان لپاره ولرو. غوره دا ده، ښه دا ده چې موږ او تاسو طب هم ووایو، ډاکټران هم شو، انجینران هم شو، خو د دې ترڅنګ یو ښه مسلمان هم سو. دا زموږ او تاسو لپاره ډېر مهمه ده. موږ تاسو کولی شو د خپلو زده کړو په جریان کې قرآن زده کړو، قرآن له معنا سره زده کړو، احادیث زده کړو، د احادیثو معناوې زده کړو. موږ تاسو په فقهي مسایلو باندې ځان پوه کړو ترڅو د خپل حلال او حرام وپېژنو او د خپل د ژوند ستونزې حل کړو. دې ترڅنګ په عقایدو باندې ځان پوه کړو، د خپل دین دفاع وکړای سو، خپل عقیدې جوړې کړو. دې ترڅنګ موږ او تاسو طبابت زده کړو، ډاکټران شو، د ټولنې خدمت وکړو. دې ترڅنګ انجینري ووایو او انجینران جوړ شو، د وطن په جوړولو کې همکاري وکړو، مرسته وکړو. دې ترڅنګ کمپیوټر ساينس ولولو، دې ترڅنګ
اقتصاد ولولو، بېلابېلې نورې هغې برخې ولولو چې هغې ته مسلمانان ضرورت او اړتیا لري. او په دغو علومو سره موږ تاسو ځانونه د نړۍ سره سیال کولی سو. همدغه علوم زموږ تاسو لپاره مهم دي. مسلمانان باید هغه علوم زده کړي، هغه څه زده کړي چې دوی له غیر مسلمو سره له کفارو سره په مقابله وکړای سي. نو هغه علم زموږ تاسو لپاره اړین او مهم دی. خدای یو ځل بیا وایم، دا په دې معنا نه ده چې به شرعي علوم مهم نه دي. موږ د شرعي علوم یو خواته پرېږدو او دنیوي علومو ته د مخه کو، عصري علومو ته د مخه کو. بهتر او ښه طریقه یو ځل بیا وایم هغه دا ده چې موږ تاسو خپل اسلام هم زده کو، د اسلام په احکامو، اصولو او قوانینو باندې هم ځان پوه کو په یوه ښه توګه سره د یو مسلمان په توګه، او د دې ترڅنګ موږ او تاسو نور علوم زده کو او له نوې ټکنالوژۍ او نوې دنیا سره ځان بلد کو، او د یو مسلمان ځوان په توګه، د یو مسلمان پیغلې په توګه موږ او تاسو له نړۍ سره ځان سیال کو. دا زموږ تاسو لپاره خورا اړینه او مهمه ده. دا د یو اسلامي امت لپاره دا ډیره اړینه ده چې موږ او تاسو په دې مورد باندې باید ځان پوه کو. که موږ او تاسو خپل تاریخ ته سره ورښکاره کو، د اسلام تاریخ ته ډیر داسې موارد شته، ډیر داسې اختراعګانې شته چې هغه مسلمانانو تر سره کړي دي. د ساعت مخترع، همداسې د ډیرو نورو شیانو مخترع هغه مسلمانان دي. موږ تاسو د سلګونه لیست لرو. زه چې تاسو اوس نومونه اخلم وخت نیسي، خو زه چې کله فکر کوم ستونزه دا ده، مشکل دا دی چې همغه څېړنې، هغه تحقیقات، هغه اختراعګانې یو مسلمان عالم کړي دي، خو هغې ته مسلمانانو انکشاف نه دی ورکړی، مسلمانانو په خپل ځای پرېښي دي، او هغه اوس غیر مسلم هغې ته کار کوي. موږ تاسو ته بیټرۍ غیر نور خلک تولیدوي، موږ تاسو ته تلیفون نور خلک تولیدوي، موږ تاسو ته ساعت، بهترین ساعتونه نور خلک تولیدوي. همدغسې ډېر زیات داسې موارد شته چې هغه مسلمانانو د هغې اختراع کړې ده، خو نن انکشاف نورو خلکو ورکړی دی او نور خلک یې مخکې وړي. مسلمانان ویده پاتې دي او هر څه یې همداسې پرېښي دي. نو ځکه زموږ او تاسو لپاره د دیني زده کړو ترڅنګ، د دین د زده کړې ترڅنګ ټکنالوژي ډېره مهمه ده، عصري علوم ډېر مهم دي چې موږ او تاسو باید زده کړو او په دې سره خپل وطن ته، خپلو هیوادوالو ته او په ټوله کې خپل اسلامي امت ته خدمت وکړو. موږ او تاسو هغه نسلونه یو چې موږ او تاسو باید دغه وطن او د هیوادوالو سترګې موږ او تاسو ته دي، د اسلامي امت سترګې موږ او تاسو ته دي، چې موږ او تاسو به تعلیم کوو، علم به کوو، پوهه به ترلاسه کوو، خپل ژوند به روښانه کوو، خپلې ټولنې، خپل هیواد ته به خدمت کوو، او په راتلونکي کې به موږ او تاسو یو ښېرازه، یو سوکاله، یو آرامه، یو آباد افغانستان ولرو. سمه ده انشاءالله؟ ژمنه ده؟ آفرین. تاسو ټول به له خیره په خپلو درسونو کې، په خپلو زده کړو کې ډېر زیات کوشش کوئ. تاسو له خیره زموږ د هیواد راتلونکي نسلونه یاستئ، تاسو د هیواد راتلونکي رهبران او مشران یئ، تاسو به دا هیواد جوړوئ او رغوئ. په یو شرط یې کولی سئ چې تاسو اوس وخت کې خپلو زده کړو ته ډېر پام وکئ. سمه ده انشاءالله؟ آفرین. له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې هم له موږ سره ګډون وکړه. الله تعالی دې تاسو ته د دې ګډون اجر درکړي. دې ترڅنګ له قدرمنو لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له موږ سره په بلې خپرونې پورې مو په الله سپارم. الله مو مال.